نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وقال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة وفي رواية وهو وتر يحب الوتر متفق عليه. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وفاتحة سورة آل عمران رواه ابن ماجه. وعن عبد الله بن بريدة رضي الله عنه عن أبيه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب رواه ابن ماجه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. د رب العزت د نومونو څخه یو نوم الله دی او د الله پر لفظ باندې دریم بیان دی د اسماء الحسنى سلسله ده. د دې دریم بیان په شروع کې یو ځل بیا د زړه د اخلاص د دعا کوو چې خدای او زموږ خالقه زموږ مالک او رازق ذاته ستا د دغو نومو په برکت ستاسو مخته دې تاسو وینئ او رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د رب نه نوي نومونه دي. خالق ستا د دغه هر نامه په برکت زموږ د ناستو کسانو د ژوندو او مخکې چې وفات سوي دي را روان قریبانو دوستانو لري او نږدې د ټولو دنیا او آخرت رسم که. او دا دعا هر وخت زه کوم بیان چې ګورم هم دا دعا کوم په زړه کې مې هم دا دعا ده ستاسو مخته بیا دا دعا کوم او بیا دعا غواړو چې خالقه موږ هغه خلق او هغه بندگان یو چې عاجزه تسلیم ستا په مقابل کې زموږ هیڅ حیثیت نسته. ستا په مقابل کې ستا د لوی په مقابل کې موږ صفر ضرب صفر نتیجه صفر. بس کتا زموږ دعا خالق قبول کړله او زموږ عجز او بندگی ته دی وکتل ستا احسان او کدی دعا نکړه قبول هم ستا احسان شکایت او ګیله نه کوو. عمل به مداسي چې زموږ به دعا نه قبلې شي
خو په ډېر عاجزۍ باندې یو ځل بیا دا دعا کوو او خالق پر خپل دعا باندې شاهد کوو او خورا په عجز باندې په ډېرو زاریو باندې بیا دا سوال د رب څخه کوو چې ربه موږ ستا په مخلوقاتو کې تر ټولو کمزوري مخلوق موږ ناست کسان یو او په ناستو کې بیا تر ټولو کمزوري زیم رب ستا د دغو نومو او ستا د دغه هر نامه په برکات د دې په شفاعت د دې په روی د دې په خاطر رب ته په دنیا او آخرت کې راڅخه راضي شه او خالق زموږ زماغرونو دا دعا قبلوي رب العزت زموږ څخه دا دعا قبول کړه او رب به څنګه دعا نه قبلوي تاسو متوجه سئ چې د رب په مخلوقاتو کې یوه ډله داسې ده العیاذ بالله د رب توهین کوي سپکاوی موږ هغه بندگان یو چې د رب عظمت بیانوو د خالق د رازق د غیرت دا تقاضا او غوښتنه ده چې ستاسو دعاوي فورا قبول شوي دا خو زما د مخلوق سره کار نه دی ستاسو د مخلوق سره کار نه دی تاسو خوم د یو لوی ذات د پاره راغلی یاست ما هم د یو لوی ذات په خاطر باندې ځان حاضر کړی دی او د هغه ذات کتاب او د هغه ذات په کتاب او کلام کې د هغه ذات تعریف ستاینه کوو دا رب څنګه دعا نه قبلي په الله قسم د په نوم باندې قسم چې خالق دا دعاوي قبول کړي شک نسته ولی موږ بل داسې مرجع نه لرو داسې ځای نه لرو چې هلته دې زموږ دعا قبوله سي بل ځای شته نه داسې څوک نسته چې موږ ته هغه ته زارۍ وکړو ته دا زما دعا قبوله کړه تی قبوله کړه تی قبوله کړه یوازنی ذات هغه رب دی د هغه نوم الله دی په اسماء الحسنا کې اول نوم د الله دی جل جلاله دغه ذات زموږ دعاوي قبلوي د دغه ذات ستاینه د په کلام کې ستاسو تر غوږو در رسومه مشرکینو خپل بوتان تر دغه خدای او تر دغه رب شبلله الله رب العزت سوالونه ځینې وکړله او په هغه سوالو کې د رب ستاینه ده غواړم چې هغه ستاینه د رب په الفاظو باندې در تاسو ورزوم تر څو مشرکین او کفار په دې پوسی چې واقعا موږ هم غلط یو او غلط دي تیر بیان کې مې دا وویل خالق به په خپل خالقیت کې دا ورښکاره کوي مخکې مشکاره کړې ده چې تاسو مخلوق یاست ستاسو ټکنالوژي زه په خپل قدرت در تبا کوم راسي اوس آرام کې دا ور آرام کې زما یو اډر دی یو دا ستاسو د لاس جوړ شوی چې په حقیقت کې زما جوړ شوی دی دې ته ما امر وکي بلسه اور هغه وخت به بیا مړ کیږي چې رب بل فیصله وکي چې مړ سه اور به مړ کیږي طوفان باندې راځي زلزلې باندې راځي اورونه باندې راځي طوفانونه باندې راځي بارانونه باندې راځي دغه ذات اړولای شي فیصله دغه ذات کولای شي چې یا طوفان راسي یا طوفان بند شي دغه مشرکینو په مکه مکرمه کې مشرکینو تر دغه ذات خپل بوتان شبلله الله رب العزت آیاتونه نازل کړله او آیاتونه هم داسي ما درته ویل چې د خالق ستاینه د خالق په کلام کې کوم او الله به ضرور او حتما د زما د بندګۍ غوښتنه ده الله رب العزت به زموږ دعاوي قبلوي د حتما او د ضروري مقصد دا دی یو عالم فرمایي وای تاسو د رب څخه به زور دعای وغواړي په زور په رب باندې قبول کړي موږ خپل څوک نه لرو هر څومره چې مشوندان سپیرسي او ټیکونه درد شروع کی پزلی کې خفقان او ګروم پیسي خو چې قران راواخو بیرته تر او تازگی پیښ شي د کنه ده دا امتحانوي زما ورونداله په لیاس چې کله په ګروم اخته سي ټول عمر بس قران درخې تلاوت وي تر هغه وخت مې پرې دي چې قران خپل درته ونوي چې بس د ګروم دي ختميږي دا تجربه سوي نسخه ده دا همیشه ازمایل سوي ده مشرکین سویل او زمش په لاس جوړ سوي خدایان چې دوی عبادت ورته کوي دوی د ځان لپاره معبود او خدایان بلل
دوی دا ادعا او دعوه کوله چې زموږ معبودان چې موږ عبادت کوو دا تر الله ښه دي. العیاذ بالله. الله آیاتونه نازل کړله د سورة نمل. رسول صلی الله علیه وسلم ته الله فرمایي ورته ووایه قل الحمد لله ټول ثنا او صفتونه هر څوک په هر ژبه هر وخت چیرې چې کوي قرار اواز په زور اواز دا د رب العزت د پاره دي. وسلام علی عباده الذین اصطفى سلامتیا د الله په بندگانو کې پر هغه چا ده الله چې د خپل دین لپاره چن او انتخاب کوي. د مشرکینو په منځ کې د مشرکینو په صف کې د دوی په صف کې الله په بني هاشم او قریش کې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم انتخاب وکړي. د آمینه زوی د عبد الله زوی د عبد المطلب المسیح په دې ټولو کې انتخاب کړي. وسلام علی عباده الذین اصطفى. رسول صلی الله علیه وسلم رالی د صحابه کرامو چن الله وکړي انتخاب. صحابه کرام لاړل د تابعینو چن الله وکړي انتخاب وکړي. تابعین لاړل تبع تابعین درجه پر درجه کال په کال هفته په هفته میاشت په میاشت الله د خپل شو بندگانو چن او انتخاب کوي. ان تر دې چې خلاصه خبره وکم او خبره لنډه کما په دا اوس غړي او ساعت باندې الله موږ چن او انتخاب کړلو چې د رب العزت ستاینه د په کلام کې زموږ تر غوږو را ورسیږي. دا انتخاب دی. دا انتخاب اعلان نه غواړي. دا توفیق غواړي. توفیق د دغه انتخاب لپاره شو کارو ته مخه کځوانه بد کارونه نور پرېږده بس ته بالا ستړی سوې زاره ترکې سولې ستونی دې وچ سو ژبه دې د حلق سره وموښتله لاسو دې حرکتونه ډېر وکړه اشارې دې ډېرې وکړلې بس ته بالا. هغه ځوانانو ته خبره ده چې په لاس ګناه کوي بس ته دا بند ستړی سو بالا. اوس خو اسی د خبرو قدرت څوک نسی ورکولای کنه د ګوتی بند بدرته وای چې بس ته ځوانه بالا دي داسې در څه خاطر یما بس ته کش کې دا ګوتی الله ما در څه واخی بل چاته می ورکی داسې چاته چې هغه د الله قرآن پر واخی. جبه هم داسې سترګې په پټه خوله باندې جواب ورکی دا انسان ته سترګې جواب ورکی چې بس ته څونه دي ګناه را باندې کوي خودونه دون ستړي سولو چې بالا ځای نسته. جواب نو وسلام علی عباده الذین اصطفى الله خیر اما یشرکون. نبی پښتنه ځینې وکړه د دې مشرکینو څخه الله شدی او کستاسو په لاس جوړ شوي بوتان چی شدی؟ جواب راکړي مخلوق په ټوله مخلوق کې جرأت نسته چې دا دی وای چې زموږ په لاس جوړ شوي بوتان شدی. دا به وای چې نه د الله ذات شدی. الله رب العزت سوال کوي تاسو متوجه سئ. زه حافظ نه یم ځکه نو د آیاتونه قرآن کریم کې درته وایم. امن خلق السماوات والارض کم ذات شدی؟ هغه ذات چې اسمانونه پیدا کړل هغه ذات چې مځکه پیدا کړلې وانزل لكم من السماء ماء او هغه ذات چې ستاسو لپاره د اسمان څخه اوبه راتوی کړلې ستاسو بوتان شدي که د الله ذات؟ تاسو وایئ ستاسو د الله ذات شدی. اسمانونه پیدا کړل مځکه پیدا کړلې د اسمان څخه اوبه پر موږ باندې راتوی کړلې. الله فرمای فانبتنا به حدائق ذات بهجه د دې اوبو په ذریعہ باندې چې د اسمان څخه موږ راکښته کړلې د دې په ذریعہ او په برکت باندې موږ نه باغونه شنه کړل سرسبز سپیرم ځکه ده 2 هفتې یو میاشت بعد تک شنم ځکه د دې اوبو په برکت باندې کم ذات شری په لاس جوړ شوی بوتان کداغه ذات چې نوم الله دی جل جلاله. ما کان لکم ان تنبتوا شجرها پتاسو کې دا استعداد اصلا ستنه چې د دې باغو درختي تاسو راشنه کی دا کمال خو تاسو نه دی یو بل ذات ست چې هغه اډر ور کوي یو بل ذات ست شنسه تو خمشنسی سور انار راوځي بیا دانا داسی وړلې سبحان الله دانا
داسې وډلې وي چې ډیر سنگار والا کس ورته راولې او په دې کې ډیپلوما اخیستې وي، تخصص یې کړی وي چې شان ښه منظم کړي، داسې وډلې نشي شولی. اله مع الله، ایا د الله سره بل داسې څوک شته چې د هغه د عبادت وسي؟ یا بل هم قوم یعدلون، دا مشرکان داسې خلک دي چې د الله د عبادت څخه مخ اړوي. الله وښکاره کوي هر وخت د خپل قدرت نشانې. الله بیا سوال کوي امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا، کم ذات شدی؟ هغه ذات چې مځکه قرار کړل، آرامه کړله، ستاسو د سکونت او استوګنې لپاره د اوسېدلو لپاره آرامه کړله، ځای در پیدا کړي. وجعل خلالها انهارا، دا ستاسو په مځکه کې چینې روانې کړلې، دغه ذات شدی که ستاسو په لاس جوړ شوي بوتان. دغه مځکه ده، دیش منزله تعمیر باندې ودروه سخته، دغه مځکه ده چې کله لس کلن کشنی کلنګ ورواخي، بیلچه ورواخي، قرار کلیش. دغه مځکه عجیبه تخنیک دی، سلامتیا ده، سلامی ده، صد سلام، چې په کلنګ باندې د کشنی هیڅ نه وای، نرمه، او چې کله بیا اوسپنې ورچې بیا دا ځان تکیه کوي. وجعل لها رواسیه، او الله رب العزت د مځکې لپاره ټینګ مضبوط میلان هم پیدا کړل، غرونه میخونه ورباندې ووالل، آرامه سوله. وجعل بین البحرین حاجزا، تروی ترخی او خوږی اوبه یو ځای سره روانې سره ګډیږي نه، دا کم ذات کوي؟ دا ستاسو په لاس جوړ شوي بوتان دا کار کوي که یا هغه ذات چې ما او تا پیدا کړي؟ د رب ستاینه ده. الله تشریح کوو. الله اسماء الحسنا کې اول د الله رب العزت په نومونه کې الله دی، هغه تشریح کوو. کم ذات؟ دغه ذات دی چې دوه بحرونه دوه دریابونه سره پرېږدي نه، اوبه یو ځای سره رواني سره ګډیږي نه. اله مع الله، آیا دغه ذات سره بل د عبادت څوک شته؟ یا نسته. بل اکثرهم لا يعلمون، د دې کفارو اکثر ډېر ټوله نه پوهیږي، هیڅ نه پوهیږي، منطق او دلایل صفر سي. اما یجیب المضطر، بیا الله رب العزت سوال کوي د کفارو ته رسول هو صلی الله علیه وسلم، څوک د هغه چا دعا قبلي اذا دعاه چې هغه محتاج وي؟ د محتاج دعا څوک قبلي؟ هغه څوک چې عاجز وي، احتیاج لري، ضرورت لري، او لاسونه پورته کی چې الله ما ته صحت راکې، د دعا څوک قبلي؟ په لاس جوړ شوي بوتان که د الله رب العزت ذات؟ د الله ذات. ويكشف السوء، تکلیف او سختی د بنده څخه لري کی. پر سر درد ووار الحمدلله، یو چا پر سر باندې لاس کړی شوی دمه کوي سر، الله رب العزت د دې په برکت باندې د سر درد د انسان څخه واخلي. دغه درد څوک اخلي؟ د الله ذات که په لاس جوړ شوي بوتان. ويجعلكم خلفاء الارض، او الله رب العزت د مځکې خلیفګان تاسې کړلاست. تاسو څه فکر کوئ؟ دا هر بنده د الله رب العزت په مځکې خلیفہ دی. اوه یوازې که دا حساب د قیامت په ورځ وسو، نور نعمتونه در معاف، ارڅ سترګې، غوږونه، لاسونه، چې تا څه کارونه په کړي دي، د بدو حساب زه نه در سره کوم. هېڅ زما خلیفه وې که یا؟ هو ما خلیفه ټاکلی وې، و ټاکلی دي وم، زما د خلافت حق ته ادا کوي که یا؟ یوازې دا سوال دی. تاسو دا فرض کړئ چې اوس د حشر میدان دی، دا د ترازو پروت دی او تاسو را پیښیږئ، دلته هیڅ څوک نسته، بل هیڅ څوک، یوازې ته او ستا څخه سوال، تاسو ما د خلافت او د نیابت حق ادا کړئ؟ ځکه نو په ډېرو تقریرو کې ما ویلي، تاسو د علماو پر سر او علما پر سر باندې مچ کوي، پر تندې مچ کوي. دې خلکو ستاسو لپاره ډېر خدمت کړی دی. د خلافت حق نه دی ادا شوی، خو که ادا هم وی کړی هم هغه علماو به کړي چې هغه واقعا د دین اسلام سی خدمتګاران وي، سی خدمتګاران وي. اله مع الله، ایا د الله رب العزت سره بل داسې څوک شته چې په عبادت کې تاسو شریک کوي؟ یا قلیلا ما تذکرون، تاسو خو بیخي لږ معلومات لرئ، لږ شان در سره دی. الله رب العزت بیا سوال کوي اما یهدیکم فی ظلمات البر والبحر، کم داسې ذات دی
چې تاسو ته د وچی او د لندې په تاریکی کې راهنمایي کوي، هدایت کوي، دا ذات څوک دی؟ الله دی که په لاس جوړ شوي بوتان؟ الله. ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، او هغه ذات چې د باران څخه مخکې بادونه راولي شي. د دې علامه ده چې اوس باران کیږي. دا کار څوک کوي؟ مشرکینو څخه سوال دی. رسول صلی الله علیه وسلم ته الله رب العزت و فرمایل دا کار یوازې خالق کولای شي، الله یې کولای شي. اله مع الله. الله بیا سوال کوي آیا د الله سره بل داسې څوک شته چې په عبادت کې شریک کو یا نسته؟ تعالی الله عما یشرکون. الله د خبرو څخه ډیر عالی او لوړ ذات دی. کمی خبرې چې مشرکان کوي چې وایي زموږ په لاس جوړ شوي بوتان تر خدای ښه دي، دا تعالی الله عما یشرکون. الله ډیر لوړ ذات دی، الله ډیر لوړ ذات دی. الله بیا سوال کوي امن یبدأ الخلق ثم یعیده. دا خلق پیدائش دا څوک شروع کوي؟ او چې کله انسان پیدا کیږي دا چا پیدا کوي؟ چې کله انسان مړ سی بیا څوک ژوندی کوي؟ دا الله ذات دا کار کولی شي که بوتان؟ دا الله ذات. ومن يرزقكم من السماء والارض. او د اسمان څخه د ځمکې څخه رزق تاسو ته څوک درکوي؟ سوال دی. الله رب العزت یې راکوي. اله مع الله. آیا دغه ذات سره بل داسې څوک شته یا نسته؟ الله رب العزت رسول صلی الله علیه وسلم ته فرمایي، ورته فرمایي قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. واقعا دلیل در سره دی، منطق دلایل لري، خبرې مزده دي. که مزده دي تاسو یو دلیل پیش کړئ، نیسی پیشولای. داغه چې خپل دا ادعا کوي، داوا کوي چې زما بد شری، دا داغه څوک چې داوا کوي چا پیدا کړی دی؟ الله پیدا کړی دی. قل لا يعلم من في السماوات والارض. نبی ورته صلی الله علیه وسلم پمزکو او اسمانو کې په غیب باندې یوازې د الله ذات خبر دی. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا الله. الله رب العزت یوازې خبر دی. سبا باران کیږي او کیا الله ته معلومات ستا. سبا ګرمي او کیا الله ته معلومات ستا. موږ د مور پر رحم کې د پلار د نطفه څخه چې کله پیدا کېدلو، د پلار په نطفه کې د اوبه چې 2 کروڑه ذرات جوړ کې د کومې ذرې څخه موږ پیدا یو، دا معلومات نشته. الله رب العزت ته دا معلومات سته. مخکې مې ویلې که د انسان د چټلو او مردارو اوبو څخه دا یو څاڅکي اوبه نطفه راواخلي او د دې څخه 2 کروڑه ذرات جوړ کې، 2 کروڑه ذرات د آخري ذرې څخه انسان پیدا دی. دا ذره الله ته معلومه ده، مشتنه ده معلومه. وما يشعرون ايان يبعثون. کفار خو بجیم نه دي خبر چې مړس ولا کله راپورته کیږي، یوازې د ذات ته معلومات سته. بل ادارك علمهم في الاخره بل هم في شك منها بل هم فيها عمون. دا د کفارو د سوالونه و الله رب العزت جوابونه ورکړه. الله رب العزت زمارونو خلاصه ده هغه ذات دی چې د عبادت ور ذات دی، د عبادت لایق ذات دی. الله رب العزت داسې ذات دی. ځکه نو د سورة بقره الله رب العزت د سورة بقره په 133 آیات کې الله رب العزت فرمایي د الله ستاینه کوو، امید مو دا دی چې الله رب العزت د دې په برکت باندې موږ معافوي. د سورة بقره په 133 نمبر آیات کې الله رب العزت فرمایي و الهکم اله واحد. دا ستاسو د عبادت ور ذات تنها او تنها یوازې د الله رب العزت ذات دی. لا اله الا هو الرحمن الرحیم. دا هغه ذات دی چې رحمان الرحیم دی، هغه ذات دی. او کیا د سورة اعراف 108 نمبر آیات دی الله رب العزت فرمای ولله الاسماء الحسنى. دا الله لپاره اسماء حسنا دي، شایسته نمونه دي. څو دي؟ ننوي نمونه. هر یو لوله په یاد کا وی وایه الله رب العزت به دي جنت ته داخل کی. یو حدیث شریف کی راځي رسول صلی الله علیه ابي هريره رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا ابو هريره رضی الله عنه څخه روایت دی، فرمایي چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایله ان لله 99 اسما 100 الا واحده. دا الله رب العزت لپاره
یو کم سل نمونه دي، یو کم سل نمونه دي. من احصاها دخل الجنه، چا چې په یاد کړل، علامه طیبی رحم الله تعالی فرمایي چا چې دا نمونه په یاد کړل دخل الجنه، جنت ته داخل سو. بس مولا علی قاری رحمه الله تعالی دا حدیث را نقل کړي د امام بخاری او امام مسلم رحمهم الله تعالی په حواله. بیا فرمایي په مرقات کې، مشکات کې حدیث را نقل کړي، د مشکات په شرح مرقات کې فرمایي علامه طیبی رحم الله تعالی دا خبره کړې ده چې دغه انسان چې د الله نومونه په یاد کړله او د جنت د داخلېدو تر مابین یوازې مرګ دی. بس چې څنګه مړ سو، الله رب العزت د جنت اسباب ورته تیار کړي، قبر پراخ، په سوالو کې اسانتیا، نکیر او منکر د عذاب څخه خلاص، باغچه قبر ورته جوړ سي، باغچه سي ګلان وي او خپل خوندونه دي کوي، مزه د ژوند دی کوي. یوازې مرګ. کم څوک من احصاها دخل الجنه، چا چې د الله رب العزت نومونه دا نه نیوي نومونه په یاد کړله. د بیان په شروع کې مې اول بیان چې مې د دې سلسلې کوي دا مې درته ویلي دي، یو نوم د ورځې په یادوي. په 3 میاشتې کې به موږ نومونه په یاد کو او الله رب العزت ته به د قیامت په ورځ دا ووایي چې ستا نبي راته فرمایلی وه، ستا نبي رسول صلی الله علیه وسلم من احصاها دخل الجنه، چا چې دا شمار کړل په یاد یې کړله هغه جنت ته داخل سو، ما به د دې په ذریعه جنت ته داخله. بس بیا دا خبره کوم، بل شی نسته را سره. خدای نه کرده نور ټول کارونه برباد، هیڅ هم نه. یوازې دا دوسیه فایل لا سره وړه چې ما دا نومونه په یاد کړي وه. په یادېږي او که یا سم خو وایاست یو څه، نو ولې نه په یادوئ؟ وعده کوئ که یا که مشران یې په ډېر احترام، که همزولی په ځواني او که کشران په شفقت لاسونه پورته کړي، یا د زړه چې په یادوي. صحیح دی، جزاکم الله. موږ د قیامت په ورځ وایو چې ربه دا نسخه موږ راوړې وه، دا یو شی ما راوړی و. من احصاها دخل الجنه وفي روایت وهو وتر، په یو روایت کې راځي الله یو دی، تنها دی. يحب الوتر، وتر تنهایی خوښي. بس د سورة اعراف په 130 نمبر آیات کې د دې آیات په تفسیر کې مې دا تشریح کې مې دا حدیث درته وایي. نو الله رب العزت فرمایي ولله الاسماء الحسنى، د الله رب العزت لپاره ښایسته نومونه دي، فادعوه بها، په کوم نامه چې د الله څخه سوال کوي وکړه. رحمان زما مشکل لا حل که، غفار زما مشکل لا حل که، قهار زما مشکل لا حل که. په هر نامه چې الله رب العزت نومه د الله رب العزت څخه سوال کوي وکړه. وذروا الذين يلحدون في اسمائه، کسان پرېږده چې د الله رب العزت د نومو څخه ما سوا خود ساخته د ځان څخه جوړ شوي نومونه اخیستله، پر الله یې نور نومونه پرېښول. پرېږده هغه کسان، هغو کسانو ته سیجزون ما کانوا یعملون، الله رب العزت به د دوی د کړنو سخته سزا ورکړي. الله دې ورهم کړي، الله ورهم کړه اسرائیلو ته، بیا دې الله رب العزت دغسې کبابوي ورکوي. هېڅ چاره نشته. د مظلوم چې اسلامیت او مسلمانان اوس مظلوم دي، د دې دا د عرش کنګرو ته هره ورځ رسیږي، هره ورځ رسیږي. بېغمه اوسئ چې کله یې عرش په حرکت و لړزه کې راوستي، په رژېدو یې کوي، د الله رب العزت بیا فیصله وسي چې نور غرق، تباه، خنثی، ټوله برباد، الله یې تباه کوي. په ډیرو بیانو کې دا خبره ما کړې ده که په 15 کاله کې موږ د کفار تباه کړي، 1,000 لک 2 لکه 15 لکه 20 لکه، د الله رب العزت دومره قوي ذات دی، دومره غیرتمن ذات دی، په ضرب کې د یوې ورځې زموږ 2 چند 3 چند د الله رب العزت بربادي ورواړي. دا د الله ذات دی، دغه ذات دا کارونه کوي، دا الله دی، یوازې دغه ذات دی. اوس نو دغه ذات چې دی نو موږ حق څنګه ادا کولای سو؟ علماء کرام فرمایي وای تاسو دغه ذات الله د دې سره بشناخت تعلق ساتئ او شناخت او تعلق تاسو په ژوند کې اثر هم راولي. مخکې حدیث چې ما درته وایه د دې حدیث په تفسیر کې مولا علی قاری رحمه الله تعالی ډېرې خبرې کوي په شرح کې. خو د پیران پیر حضرت مولانا سید عبدالقادر جیلانی رحمه الله تعالی په حواله باندې یو خبره هم کوي. هغه کومه خبره ده؟ مولا علی قاری رحمه الله تعالی دی په دا نامه باندې یادوي وقد قال القطب الرباني
السید الشیخ عبد القادر الجیلانی رحمه الله تعالی څه فرمایي؟ الاسم الاعظم هو الله. اسم اعظم دا د الله نوم دی، الله دی، د الله لفظ دی، دا اسم اعظم دی. او اسم اعظم هغه برکت لري چې کله یاد کې الله ته دعا قبلېږي، چې کله زینو غواړي الله یې درکوي ارڅه. بس د الله د نامه یوازې او یوازې د نورو فایدو ترڅنګ یا د هغه لپاره چې یو نتیجه سي د هغه ټولو څخه چې یو خلاصه راوباسمه د الله د لفظ دا فایده ده چې دا اسم اعظم دی. علماو شمار کړی دي. پیرانی پیر رحمه الله تعالی هم دغه نوم اسم اعظم بولي او د دې برکت داسې برکت دی چې کله سوال کوي د دې په ذریعه الله قبلي، غواړي د الله څخه څه الله درکوي. دی فرمای الاسم الاعظم هو الله لكن بشرط ان تقول الله وليس في قلبك سوى الله. دا شرط دی چې ستا زړګی به الله مني، دا شرط دی ته به وایې چې الله دی. اسې نه وي چې ناستې زړه دې بل ځای ګوره چې دعا به قبوله سي که به نه سي قبوله. ګوره نو شک چې پیدا سو خبره ورانه سوله. نه چې څنګه مو دا وویل چې الله ستا د دغه نامه په برکت زما مریض ته شفا راکه، بس ورکول سول، هیڅ مشکل نشته. دا خو زما عقیده ده او دا مباور هم دی. نو چې کله د الله نوم اسم اعظم دی واوري بالحديث ابن ماجه دا حدیث را نقل کړی دی. وعن اسماء بنت يزيد رضي الله عنها اسماء بنت يزيد رضي الله عنها فرمایي قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول صلى الله عليه وسلم وفرماله اسم الله الاعظم، دا الله رب العزت اسم اعظم تر ټولو لوړ نوم فی هاتین الآیتین په دغو دوو آیاتو کې دی. اول آیات د سورة بقره 133 آیات. حکم آیات دی و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. دا آیات په آیات کې چې دعا غواړي دا آیات وایس الهی د دې په برکت باندې زما مشکلات را حل کړه، په دې کې اسم اعظم ستا. وفاتحة سورة آل عمران الف لام میم لا اله الا هو. سورة آل عمران چې کله شروع کوي دا اول آیات په دې کې اسم اعظم هم ستا. د دې په برکت باندې الله رب العزت په د کلونو مشکلات تکلیفونه او سختی د انسان څخه لري کوي. د ابن ماجه بل حدیث دی. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال، عبد الله بن بريدة رضي الله عنه فرمای سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول، رسول صلى الله عليه وسلم د یو سړي څخه دا واورېدل، هغه سړي ویله څه ویله؟ یقولو اللهم ای خدای، تاسو متوجه سي، ای ربا، ای الله، انی اسألک، زستا څخه سوال کوم د چی شي، بانک انت الله الاحد الصمد، ته الله ذاته، احد ذاته، صمد او بے پروا ذاته. دا ویل انی اسألک بانك انت الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، هغه ذات چې نه د چا څخه پیدا شوی نه څوک د څخه پیدا دی، ولم يكن له كفوا احد، هغه ذات چې هیڅ سیال او شریک نه لري، نه په نومونو کې، نه په صفاتو کې، نه په کارونو کې، نه شپه نه ورځ، نه په خوانه اوس نه روان وخت، هیڅوک شریک ستا سره نشته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول صلى الله عليه وسلم فرمایله عجیب خبره وکړه. کومه خبره ده؟ لقد سأل الله باسمه الأعظم، دغه سړي د الله څخه د لوی نامه په برکت او ذریعہ سوال وکي، په اسم اعظم سره سوال وکي. اسم اعظم لوی نوم دغه الله دی. دا سړي خو په شروع کې ویله چې ویله اني اسأل اللهم اني اسألك بانك انت الله الاحد الصمد. دا الله نوم یې واخستي، الله لفظ یې واخستي. نو رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه سړي د الله څخه خواست وکي، سوال یې وکي د الله په اسم اعظم باندې. او رسول فرمایي الذي اسم اعظم هغه نوم دی اذا سئل به، چې یاد سي الله ته سوال وسي، دعا وسي، اعطى الله رب العزت هغه شی درکې.
و اذا دعي به اجاب، او چې کله دعا وغواړي د دا په برکت باندې الله رب العزت دعا در قبلې. یو مشکل خو هر وخت چې موږ ته خلک وایي دعا کوه زموږ خوارانو دعا نو چیرې قبلې شي، بلا به تاسو هم دعا کوئ د ایندا وخت لپاره بلا دعا پر تاسو کې موږ خو یې کوو چې کوو، تاسو به کوئ چې کوئ، خپل هم نه امید کېږي. اسم اعظم کوم نور بیان فیادیج نه دومره قدر خبره خود ځان سره اخیستلای سي الله دغه لفظ دا یاد کی ورته د دې په خاطر او برکت ربا زما دغه مشکل لا حل ک دغه مشکل لا حل ک دغه سختی را څخه لري ک دا کولای سو کنه الله رب العزت په زموږ مشکلات را حل کی. او د بیان په اخر کې اخیرنۍ حدیث وایم بیان بسو اخیرنۍ حدیث تاسو به هم را سره وایست د الله رب العزت نمونه دي او حدیث دی اوس حدیث دی رسول صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی. دا حدیث امام ترمذی، امام بیهقی او نور محدثینو په خپل کتابو کې را نقل کړی دی. حدیث وایم او د الله رب العزت نمونه اخلمه په دې خاطر باندې چې رب هر وخت کبیا موږ تاسو څخه دعا کوو، رب هر وخت کبیا موږ تاسو څخه دعا کوو او تاسو څخه یو شی غواړو، تاسو څخه یو شی غواړو. خالق دا نمونه موږ یو ځل واخستله هر پلا د دې په برکت باندې چې زموږ ژوند دی د دې په خاطر باندې زموږ هر مشکل حل وا، زموږ هر دعا قبل وا، زموږ هر سختی او تنګی را څخه لري کوا. په دې خاطر تاسو ته هم زحمت درکوم، زحمت خلانه دی عین برکت. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابو هريره رضی الله عنه فرمایي و رسول صلی الله علیه وسلم فرمایله چې کله نو موت راسم بارے درته وایم تاسو یې سره وایست ان لله 99 اسما، بشک درب لپاره څو نمونه دي نه نیوي. دا د رسول صلی الله علیه وسلم الفاظ دي. الله دې ماته خلنه راکړي، نه دی الله رب العزت تو نه دی الله رب العزت قدرت دارا کوي چې زه د ځان څخه په دې کې یو نقطه لا اضافه کړم. دا چې څنګه مشته زموږ په خپل دین باندې سل په سل کې باور دی چې څنګه مشته محدثینو دا حدیث را رسول دي زیغه ستاسو درسو. بس نو ابو هريره رضی الله عنه فرمایله چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایله ان لله 99 اسما، د الله رب العزت لپاره څو نمونه دي نه نیوي. من احصاها دخل الجنه، کچا یاد کړل جنت ته داخل سو. د احصاها ظاهری او ښکارا ترجمه ده کچا وشمیرله هغه جنت ته داخل سو. کومش دا وای احصاها کچا وشمیرله خالق مهربان دی په د شمیرلو باندې موږ جنت ته داخل کی. خو په محدثینو د دې حدیث په شرح کې علما او ذالک من احصاها من حفظها دخل الجنه، کچا یاد کړله جنت ته داخل سو. او د یادې دوه وعده تاسو وکړله، وعده کې بنو بیا شاته کیږو نه خامخا پیداوي. نو تاسو را سره وایس ترجمه بیا ان شاء الله هر نوم ته چې زرا زما هر نوم ان شاء الله زی فائدې وایم، تشریح کوم او څو علماء په دې کې فرمایل دی هغه ټول کوم، فقط د الفاظ وایم نور بیان بسوم. هو الله الذي لا اله هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل
اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. رب الهی دا نومونه موږ وشمیرل او دا یادوو خدای د دغه نومو په خاطر باندې او په دې کې اسم اعظم الله هم راغلی دی، الرحمن او رحیم هم راغلی دی. الهی د دې په برکت باندې زموږ هر وخت، هر عبادت، هر دعا، هر سوال او هر غوښتنه قبول کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.